چې د دومره منډې ترړې هلې ځلې دومره تکلیفات آیا په دغه وخت کې دغې حل کې تو سره ویلې داسې ډیل یا مطلب مذاکرات کوشش یا ته کړه وه چې صدر سره 2013 چې میر اول درنه شیری وه مذاکرات دعوت یې رکو میر 100 کسان کمیټي وه یو ور د وزیر اعظم سره بیا د هغه وخت د ټولو جرنلونو په یو ځای کښېنو سره ټولو سره یو نیم تصویر هم اپلوډ کړی و په هغه وخت چې د دا موږ مذاکرات کړي دي فوجي جرنلونو سره د شاهد خاقان عباسي په وخت چې وزیر اعظم و د هغه سره موږ مذاکرات وکړل په وخت چې شاهد خاقان عباسي خو همو چې کوم کیسې ورته وکړل رښتیا د عشق روغله په مخ ده چې زه به بس یې هېڅ نشي کولی دوی نور نوست وي په هغه نه بعد چې کله د فوجي جرنلونو سره خبره وشوله ته یقین وکړه مې 100 کسان نوست وي زه خدای پاک حاضر و ناصر شمېرو دا درته چې مخ دومره سخت الفاظ او دومره سخت خبرې مې ورته کړي دي چې د زمري زړه چاته وکړي هم پخښه نه کړي او دوی مخ غلي نو سوي اخر چې دوی وویل چې موږ دا چارې پرېږدي د مورې زه نه در سره مان نه دوی چې په قرآن ولودر کې مورې چې په قرآن نه زه مو مخ میز پروت دی که څوک په قرآن لور کوي چې دا بالټي د زه څرنګه ومنم زه ویس په وزیرستان په نور علاقې کښې وینم چې ته کومک ورکوې محفوظ سوتې او دا شایان دا چارې پکې سئ و چې یوه میاشت ټایم وکوي دا حالات موږ سم کړي یوه میاشت موږ انتظار وکړو هېڅ نه وشول ځان هستي ورته یا کوټه نه شول چې څومره پښتانه وي جلسې مې شروع کړې تر سواته پورې تر کراچۍ تر لاهوره پورې په خپل قوم په خپل خلق پورې وشورېدل دوی هم روچک کړل چې روچک شستی سړیه دا مسله داسې نه حل کېږي دا خبرجان هدي زورور هدي چې ورته په یوه ځای نه شي بل حال هم نشته دی د وطن و هر چاته انتهایي په قدر احترام موږ ودرېدلي ته چې موږ کله ووینې چې د جابر ظالم مخته دی موږ قطعا ته ټیټه خبره نه ووروي انتهایي چې خو چې کله د خپل وطن یو سپین ږیری وي موږ ووینو چې ورته ټیټ شول که نه د خپل وطن ځوانون وي د خپل وطن خلک وي نو میږه په دا کښې نه چې دوی کلام وفا نه وکړی خپلې خبرې موږ تحریک شروع کړو په هغه نه بعد بهرحال دا خبرې خو دا دعوې ویس کېدای شي ثابته نه شي خو زه لږ درته بیان کړه 2018 کښې 2013 چې اول الیکشن چې کېدل سړي ویس هم موجود دي ژوندي دي په کښې ډېر هغه روغلل هغې وویل چې دومره صوبایي سیټ اپ او دومره مرکز شي نه سیټ اپ ودیر کړي خو ته داسې وکړه چې خالي په ډانګې ویلې په دا ترقیاتي چارې غږېږه په دا امن او په دا کیسې مه غږېږه موږ چې په مو پسې لوړ د پارلماني سیاست د دوی ټکی شه زه لوړ دا نه کوو زه لوړ کم دغې شیان تر څه نه په هغه نه بعد وخت نه وخته یې بیا داسې کوشش وکړو خو په 2018 اول څو میاشتې کښې دوی ته مکمل اندازه بیا وروسته وشوه چې هیڅ امکان نشي پیدا کېدلی چې دی موږ سره څه ډیل وکړي یا په څه نور شیان بغیر د امن بغیر د انصاف څه روزي شي نو چې کله دوی په دا کیسه پوه شول په هغه نه بعد بیا د موږ د نږدې ملګري د مو جیلي نه اف آی آر نه لیارې بند کا تر شهادتي نه پوره دا هر شیان ته بیا کیسې ورسېدلی خو یوه خبره دوی موږ پښتون یې ولا دا خو یا دغه ناروغه کوي دا غادار دی او دغه مړ کړه شي چې هر څه یې خوښه وي رودري مې د یار دا یو میدون دی وسوستي اخري دوی ته سره رسوي نو دغه شیان وشول په اول ټیمینه کښې وروسته په هغه پسې مذاکرات خبره په 2020 چې بیا 2020 چې د پی ټي آی ګورنمنټ له اړخه په مرکز چې یو کمیټي جوړه شوله چې په هغه کښې سپیکر و د قومي اسمبلي چیرمن و د سینټ وزیر دفاع و دا راته کښې نو اخته موږ چې کوم خپله خبره وکړله نن هغه ټول ژوندي سړي دي سپیکر اسد کسر هم ژوندی دی پرویز خټک د هغه وخت وزیر دفاع ژوندی دی او سنجراني صاحب چې کوم دی چیرمن سینټ دا هم ژوندی دی دا درېړه نن هر چیرته ګواهي کوي قرآن د کښې دي ګواهي دا وکړي چې موږ کله ټولې مطالبات ورته کښې شولې په هغه کښې 2 مطالبات ویل چې نه در سره مني یو مو ویل چې دا ګوډ بیډ چې ختم کېستی دا کیسه دا پالیسي نوره ما به مخ وروستی د ګوډ بیډ وله دوی ویل چې یوه دا میږ نشي در سره پیره کولی یوه ټروت اینډ ریکنسلیشن چې یعنې دا تېر شل کله پښتنو سره چا ظلم وکړه خالي یې معلوم کړه چې دا چا وکړه دوی ویل چې دا امکان نه پیدا کېږي چې یو فوجي وي میږ به کله عام اعلان کوي چې دغه دا مړي کړي دي نه میږ ګوډ بیډ ختم کوي دا پالیسي ختم کوي او نه میږه چې کومه دا ټروت اینډ ریکنسلیشن کمیشن دی نه دا درته ختم کولی شي لہذا نور که څه غوړی ستی هر ته وښایې مونږ پوهېږو دوی به نه لوسي نه راته ټاک وویل رنج په مخه ده ښه د نه راووتلې
چې دغه بیا موږ نور بیا ډانګې ویلې موږ نه دي په چار چې امن وي خو خلکو په یوه ډانګه کښېنوستلی شي چې امن وي سکول ته بچی تللی شي چې امن وي چې یونیورسټي ته بچیون د مو وطن خواندې وریڼه چې کله یونیورسټي ته ځي مور پلور به زړه نه وي په ښه تللی خو که په یونیورسټي کښې خلک ویشتل کېږي که یو بچی یوه بچی د وطن هغه یونیورسټي ته هغه سکول ته ځي هغه هسپتال ته ځي په کور شوی د مور پلور زړه ختلی وي چې دغه څرنګه ژوند دې روڅي نو موږ ته امن په چار دی نو دا مذاکرات ها یا داسې د حرکتونه ها کوششونه شوي دي چې دا ناکام شول بیا د وللې ویشتلې په موږ څه تېر شوي دي او موږ کله نه کي بیان یو خبره درته کوه په دې کې ملک چې ډېر ظلمونه د خلکو سره وشول ډېر ظلمونه وشول خو پی ټي ایم سره یقینا ډېر ظلم وشو خو پی ټي ایم ملګری چې کله هر وځي څه د جیل نه دغه نه خوندي او ځینې یې ښه جوړ کړی دا کله د خپل قوم یا د خپل دشمن مخشه نه ټیټه خبره کو نه خپل رنګ خرابوي چې کې مو سره څه کړي رښتیا موږ د خپلې د وطن ماندې د خپل شهید زمانې په جنازې باندې وخندل د حکومت ته چې موږ فریضې وې موږ درته ادا کړلې په موږ په خو فرض وي که نه د موږ تحریک د پی ټي ایم که د هرې علاقې غړی دی که د هرې قبیلې غړی دی یعنې دا بانې کښې نه توسې څومره بانې سي د موږ دي څومره د دولت نږدې نور قومونه چې کوم دي وزیر دي یا نور دي هغې ورکر وکسه چې انتهایي پیاوړی دلیر کله دا صمد خان حاجي توس د وطن دی توس چېرې پوښتنه کړې چې په دغه باندې په شپږ کاله کښې څه تېر شول اوف یې نه دی کړی اوف او نن ها په ټول ناکلاک او غیرتي کیسه کوي نو تحریک سره اوس خو خیر ټول قومونه دي ټول پښتانه غیرتي دي الحمدلله ننګیالي دي دا دشمن ته یوه خبره کي چې سر سره که انشاءالله موږ خوله نه اوف ونه وځي ښه په ټاټر درته راوتلي حالات مجبوري دا دو چې تو واس ډېر دی د مقام دی زه خپل واس سره جمع کوه بیا هغه اړیزه هم وویني چې ودره ته څومره برداشت بیا کړی شي